د کهانۍ شروعات د سټیفن نومي کس نه کیږي. دا په یو انیمل کنټرول سنټر کې نوکر وي. د سهار نه واخله تر ماښامه پورې د دې دا کار وي چې دا سپو له خوراک ورکوي او د دیو حفاظت کوي. یوه ورځ چې دا د ډیوټۍ نه کور ته په بس کې روان وي نو دلته کې دا یوه جینۍ ویني. د دې دا خیال چې دا جینۍ دا پیژني نو د دې جینۍ خواله ورشي. سټیفن ورته نوم یاد کی او د دې سره خبرې شروع کی. د دې جینۍ نوم هولي وي. دا ورته وایي چې موږ دواړو په یو سکول کې سبق ویلی دی خو دې جینۍ ته څه یاد نه وي. دا په خپله ډایري کې لیکل کوي. نو سټیفن ورته وایي چې ته یو رایټره جوړه شوې. خو هولي ورته وایي چې نه داسې څه نشته. د سټیفن د هولي سره مینه جوړه شي خو هولي د دې سره مینه نه کوي او په خبرو کې د دې نه پاسي. سټیفن د هولي په باره کې سوچونه کوي. دا چې کله کور ته راشي نو د هولي په باره کې په کمپیوټر باندې سرچ وکړي. دا د هولي پروفایل راواړی او د دې تصویران ګوري. په دې باندې دې ته ډیره خوشحالي میلاویږي. په سباله باندې چې کله دا ډیوټۍ له لاړ شي نو یوه ډاکټره ورته وایي چې یو سپی دلته راوړه ولې چې دغه سپی د دې نه علاوه د بل چا سره نه ځي. دا سپی د ځان سره راولي. نو ډاکټر ورته د زهرو انجکشن لګول غواړي ولې چې دا سپی څوک نه اخلي او د دیو صرف خوراک کوي. د خوراک د بچ کولو دپاره دیو دا سپی وژني. دا ډاکټر سټیفن ته وایي کو چېرته ته دا سپی د ځان سره ساتي نو دا ته د ځان سره بوزه. خو سټیفن په خپله باندې ډیر غریب وي. دا خپلې خرچې ډیره په مشکله باندې پوره کوي. نو ډاکټر دې سپي ته د زهرو انجکشن وکړي او دا مړ کړي. د شپې نه چې کله دا کور ته لاړ شي نو یو ځل بیا د هولي پروفایل چیک کی او د دې تصویران ګوري. په سباله باندې دا د ځان سره پریکټس کوي چې دا به څنګه د هولي سره خبرې کوي. په اصل کې نن دا هغه ریسټورنټ ته ځي چېرته چې هولي کار کوي. د دې وجې نه دا د ځان سره ډیر زیات پریکټس وکړي. کله چې دا د هغې ریسټورنټ ته لاړ شي نو هولي د دې خواله راشي او د دې نه اډر اخلي. نو دا ورته وایي چې زه تا پیژنم او موږ دواړه مخکې نه په بس کې میلاو شوي یو. خو هولي د دې د پهچان نه انکار وکړي. د خوراک نه پس چې ورله کله هولي بیل ورکړي نو دا ورته وایي چې ته زما سره په چکر باندې ځي. خو هولي ورته وایي چې نه زما الریډي بال فرنډ شته دی زه ستا سره نشم تللی. خو سټیفن د دې د راضي کولو کوشش کوي. نو په دې باندې هولي له غوسه ورشي او دا بیل په غوسه کې په ټیبل کېږدي او د دې ځینه لاړه شي. د ماښام نه چې کله هولي کور ته راشي نو موږ وینو چې دا د خپلې ملګري کلیر سره دلته اوسیږي. په دې کې د دې د بال فرنډ د هیري فون راشي نو دا په غوسه کې د هغه نه فون کټ کړي. د دې ملګري ورته وایي چې ته هیري اوس ماپ کا. خو دا هیري ماپ کول نه غواړي ولې چې هیري د دې سره دوکه کړې ده. خیر په سباله باندې چې کله هولي هوټل ته لاړه شي نو دا وګوري چې د دې دپاره چا ډیر زیات ګلونه رالیږلي دي. د دې دا خیال چې دا به زما بول فرنډ زما د مناوولې دپاره رالیږلي. د دې وجې نه دا د هیري سره میلاو شي. نو هیري ورته وایي چې ما له یو ځل بیا موقع راکه. خو هولي ورته وایي چې موږ له دا رشته دلته ختمول پکار دي او ته دوباره ماته ګلونه راونه لیږې. نو هیري ورته وایي چې ما خو ګلونه نه دي درلیږلي. نو هولي ډیره زیاته حیرانه شي او دا پوه شي چې دا کار به سټیفن کړی. دا چې کله بهر وځي نو خپله ډایري لیکي. دلته کې سټیفن راشي دا په دې پسې شاته لګېدلی وي. دا ورته وایي چې موږ خو د سکول ملګري وو. خو هولي د دې د پهچان نه انکار وکړي. دا چې ته کله ګوتې لګوي په دې باندې هولي له غوسه ورشي نو دا دننه لاړه شي او هیري ته دا هر څه ووایي. نو هیري په دې وجه باندې سټیفن ډیر زیات ووایي. سټیفن ډیر زیات زخمی شوی. دلته کې دا یوه ډایري ویني. دا د هولي ډایري. دا یې راواخلي او د ځان سره کېږدي. دا چې کله کور ته لاړ شي نو د دې دا ډایري ولولي. په سباله باندې چې کله دا کار ته لاړ شي نو دلته کې دا یو ځي ته ورشي. دې ځي ته د چا تلل الاو نه دي. دا دلته کې ګوري نو دې ته یو سیکرټ تاخانه میلاو شي. د دې نه پس دا یو خطرناک سوچ وکړي او انلاین څه څیزونه راوغواړي. دا دلته یوه غټه پنجره جوړه کړي. د دې نه پس دا څه انجکشن یې واخلي. د ټولو نه مخکې دا انجکشن په ځان باندې ټیسټ کړي. دا د بېهوشۍ انجکشن یې. د دې نه پس دا بېهوشه شي او لږ وخت پس چې په هوش کې راشي نو دې ته پته ولګي چې دا محفوظه انجکشن ده صرف بېهوشه کول کوي. دې خوا چې هولي کله کور ته روانه وي نو دا پوه شي چې په دې پسې څوک شاته ور روان دي. خو د دې دا شک صحیح وي. واقع چې سټیفن په دې پسې شاته روان وي هولي خپل ځان تیار کړي او یو سپری د بیک نه راواخلي. په دې کې د هولي سره یو سړی وجنګېږي. نو دا په یېره باندې په دې باندې دا سپری وکړي. دا په غلطۍ کې د هولي نه لګېدلی وي. دا چې کله کور ته راورسي نو ډیر زیات شراب وڅکي. په دې باندې ډیره زیاته نشه وخیږي. سټیفن په دې پسې شاته د دې کور ته رارسېدلی. دا چې کله د وده کېدو دپاره سملي نو سټیفن ډایرکټ په دې باندې حمله وکړي. ډیر په مشکله باندې دا د بېهوشۍ دا انجکشن دې ته ولګوي. په دې باندې هولي بېهوشه شي. د دې نه پس سټیفن په یو غټ ډبې کې بنده کړي او خپل د کار ځي ته راوړي. خو د دې ملګری ایثار کړي او ورته وایي چې دا ډبې به موږ ګورو. نو سټیفن ورته وایي چې دا خو زموږ د مالک یو پارسل دی. د دې نه پس تخانې ته کوز کړي. کله چې هولي په هوش کې راشي نو دا ویني چې دا په یوه پنجره کې بنده ده. دا ډیره زیاته ویریږي او د پنجرې
د ماتولو کوشش کوي. دا د تالې د کولاوولو هم کوشش کوي. په دې کې د دې یو نوک هم مات شي او بیا په تیزه باندې چیغې شروع کی، خو د دې اواز څوک نه اوري ولې چې دلته کې سپي غپا کوي. لږ ساعت پس چې سټیپن د دې خوا له راشي او دې له یو ټایلیټ ورکي او خپل نوم ورته یو ځل بیا ښیي، د دې دا خیال چې دې نه به زما نوم دوباره هیر شوی، خو دا بیا هم د دې د پهچان نه انکار وکي. په دې باندې سټیپن له غوسه ورشي او کم خوراک چې دې راوړی هغه دوباره ویسي. په تلو تلو کې ورته دا وایي چې دا هر څه دا د دې د خو دپاره کوي، ولې چې دا د دې سره ډیره مینه کوي. دغه شان پوره ورځ تیره شي او کله چې د ماښام نه سټیپن یو ځل بیا د دې خوا له راشي نو دا وګوري چې هولي بالکل بېهوشه کېدو والا ده. دا ورله اوبه ورکي، خو چې کله سټیپن د دې ځي نه ځي نو هولي د دې خپه ونیسي او په ژړا ورته وایي چې ما ازاده کا. خو سټیپن ورته وایي چې دا هر څه زه ستا د خو دپاره کومه. د دې نه پس دا د دې ځي نه لاړ شي نو هولي دلته یوازې پاتې شي. د دې دماغي حالت خراب شي. د دې دا خیال چې د دې هغه ملګري دلته موجود ده. دا ورته وایي چې ته اوس هیڅ هم نشي کولی، څه چې سټیپن غواړي هغه به کیږي او ته به په دې پنجره کې مړه شي. په سبا باندې دا د سټیپن هغه ټایلیټ یوز کی. دلته یو منګکوری راشي او د دې خپه وچیچي. په دې باندې دا ډیره زیاته ویریږي، خو بیا دا منګکوری مړ کی. کله چې سټیپن د دې خوا له راشي نو دا دغه ګندګي صفا کی. هولي ورته وایي چې تا اخر زما نه څه غواړې؟ ته زما سره غلط کار کول غواړې یا ما وجل غواړې؟ نو سټیپن ورته وایي چې ما خو د دې په باره کې څه سوچ نه دی کړی، خو کیدای شي چې زه تا مړه کړمه. سټیپن بیا د دې ځای نه لاړ شي. په سبا باندې چې کله سټیپن د دې خوا له راشي نو دا ورله خپله ډایري ورکي. د ډایرۍ د لوستلې نه پس سټیپن مکمل بدل شوی، ولې چې په دې ډایرۍ کې هولي د مینې نه مذاق جوړ کړی دی. دې پکې لیکلي چې مینه صرف بېوقوفه خلک کوي، خو د سټیپن نظریه د مینې په باره کې بدل وي. دا ورته وایي چې مینه یو ښه احساس دی او یو انسان د خپلې مینې دپاره هر څه کولی شي. د دې په اورېدو باندې هولي یو سوچ وکي. سټیپن ورته دا هم وایي چې ستا سره په دې کمره کې ستا ملګری موجود ده او ورته وایي چې دا ستا ملګری اوس موجود ده او که نه. نو دا ورته څه ونه وایي، خو کلیر اوس هم د سټیپن شاته ناسته وي. سټیپن ورته وایي چې ما ستا ټوله ډایري ولوسته، په اصل کې ستا سره ملګری نشته، بلکې دا ستا په دماغو کې سیو شوې ده او تا خپله ملګرې ډیره مخکې وجلې ده. د دې دماغي حالت خراب وي او د دې د ډایرۍ نه سټیپن ته ټوله پته ولګي. کلیر ته دا هم پته لګېدلي چې څنګه د دې او د ایریک واده شوی، خو کلیر او د دې خاوند د دې سره دوکه کړي. کله چې دیو د کلب نه تلل نو کلیر دې ته ووایي چې په غلطۍ کې زما او ستا د خاوند په منځ کې هر څه شوي دي. په دې باندې هولي له ډیره زیاته غوسه ورشي نو دا د خپل ګاډي اکسیډنټ وکړي، خو په دغه اکسیډنټ کې دوی دواړه بچ شي. بیا دا یوه شیشه د دې په سترګه کې ښخه کي او دا مړه کي. سټیپن ورته وایي چې دا مړی خو تا صحیح کړی دی، ولې چې ستا ملګري تا له دوکه درکړې وه، خو د دې نه علاوه تا ډیر زیات مړي کړي دي. دا ورته وایي چې دا مړي تا په څه کړي؟ خو هولي ورله ډیر عجیبه جواب ورکي او ورته وایي چې دا مړي ما ځکه کړي دي چې دیو ما وجلی شو. هولي یوه ډیره خطرناکه جینۍ ده. په سبا باندې چې سټیپن د دې خوا له راشي نو هولي ورته ډیر په مینه کې خبرې کوي او سټیپن په خپل جال کې راګیر کی. ورته وایي چې ته زما سره مینه کې نو بیا دې زه ولې په دې پنجره کې بنده کړې ما، خو تا په رښتیا باندې زما سره مینه کولې نو زه به تا ازاده پرېښې وې. دا خپل سر د دې پنجرې نه ووایي. په دې باندې دا ځان ډیر زیات زخمی کی. دا ورته وایي که ما خپل ځان مړ کو نو ستا ژوند به هم ختم شي، ولې چې دا ځای صرف ستا په فنګر پرنټ باندې کولاویږي. دا سټیپن په خپل جال کې راګیرول غواړي. سټیپن چې د دې ځای نه وځي نو خپل مالک ورته ډیر زیات غوسه شي او ورته وایي چې ستا ملګري ستا په باره کې مونږ ته شکایت کړی دی چې دا د 2 ورځو نه کار دپاره نه دی راغلی او اخري وارنینګ ورله ورکي او ورته وایي که دوباره د شکایت مونږ ته میلاو شو نو مونږ به تا د دې نوکرۍ نه وباسو. په سبا باندې چې کله سټیپن د هولي سره میلاو شي نو د خوراک دپاره ورله چاکلیټ راوړي. دا ورته وایي چې نن زما سره ستا دپاره څه نشته، خو هولي ورته وایي چې بیګا ما یو خوب لیدلی دی او په هغې کې موږ دواړه د دنیا د خلکو نه لرې په یو کور کې اوسېږو او ما په هغه خوب کې دا هم ولیدل چې زه ستا سره مینه کوم. او ورته وایي چې زما دا خوب به صرف خوب پاتې شي، ولې چې ته یو طرف ته زما سره مینه کې او بل طرف ته دې زه په پنجره کې ګیره کړې ما او ما له خوراکو هم نه راکې. دی په خپلو خبرو کې د راګیرولو کوشش کوي او سټیپن د دې په خبرو کې راګیر هم شي. دا د دې دپاره په خوراک پسې وځي، خو د دې ملګری دا ویني چې سټیپن د بیټسمن نه بهر راووتو. دې ته د نن نه مخکې د دې تاخانې په باره کې څه پته نه وه. دا چې څنګه دې تاخانې ته ورشي او څنګه چې دا جینۍ په پنجره کې ویني نو د دې د خپو نه ځمکه وتښتي. هولي چې دا ویني نو ورته وایي چې ما د دې پنجرې نه وباسه. د سټیپن ملګری ډیر زیات کوشش کوي او دا د دې پنجرې نه وباسي، خو دا د دې د تاله نشي ماتولی. خو په دغه ټیم کې سټیپن دلته راشي نو هولي دې ته په اشاره کې ووایي چې دا ملګری
ملګری دې مړ کا نو سټیپن د شانه د دې په سر باندې وار وکي. د دې په منځ کې جنگ جوړ شي خو د سټیپن ملګری ډیر زیات زخمی شوی د دې وجې نه راولویږي. هولي ورته وایي چې زه ستا سره ډیره مینه کوم، زه تا په یو قیمت باندې د ځان نه بیلولی نشم، او ورته وایي چې دا سړی مړ کا. نو سټیپن د دې په خبرو کې راشي او خپل ملګری مړ کړي. په دې باندې هولي ته ډیره زیاته مزه میلاویږي ولې چې دا د مخکې نه یوه غټه قاتله ده. سټیپن ډیر زیات یریږي ولې چې دې خپل ملګری مړ کو. خو هولي ورته وایي کو چېرته اوس د پولیسو نه ځان بچ کې نو د دې دا جسم په وړو وړو حصو کې کټ کا او د دې دا غوښه په سپو باندې وخوره. دا ورته وایي چې ته تې ګوتې او غاښونه کټ کا، په دې باندې به د دې پهچان ونه شي. نو سټیپن د هولي په جال کې راګیر شي هم دغسې وکړي. دا د خپل ملګري غاښونه وباسي او د دې جسم په وړو وړو حصو کې کټ کړي او په سپو یې وخوري. دا ټوله کمره د وینې نه ډکه شي خو د هولي د وینې سره ډیره زیاته مینه وي. بیا وروسته پولیسو ته فون وکړي او د خپل ملګري د ورکېدو خبر ورله ورکړي. د ماښام نه دا یو ندی خواله لاړ شي او د خپل ملګري غاښونه دلته غوزار کړي. په سباله باندې چې کله پولیس د دې نه تپوس کوي نو په دې باندې د پولیسو شک ورشي. دا ورته وایي چې ما خو خپل ملګری د څو ورځو نه دی لیدلی او هغه ډیر ښه انسان دی. خو پولیس سټیپن ته وایي چې زموږ په تا باندې ډیر زیات شک دی او موږ به په تا باندې نظر ساتو. دا چې کله یو ځل بیا د هولي خواله ورشي نو هولي ورته وایي چې په ما او په تا کې څه فرق پاتې نشو، ته هم اوس یو قاتل جوړ شوې. خو سټیپن ورته وایي چې دا قتل زمانه په غلطۍ کې وشو، ته ما د خپل ځان په شان مه ګڼه. دې چې ورله کوم خوراک راوړی دی نو هولي هغه خوراک نه کوي. په دې باندې سټیپن ډیر زیات پریشانه وي ولې چې دا د دې سره اوس هم مینه کوي. خو هولي د دې نه خفه وي ولې چې دا ورته وایي چې یو سیټ ته خو ته زما سره مینه کې او بل طرف ته دې زه په پنجره کې بنده کړې ما، زه په تا باندې څنګه یقین وکم چې ستا مینه رښتیا ده. نو سټیپن ورته وایي چې زه داسې څه کار وکم چې ستا په ما باندې پوره یقین جوړ شي. نو هولي ورته وایي چې ته زما دپاره یوه ګوته کټ کا نو زه به په تا باندې یقین وکم. خو سټیپن د دې نه انکار وکړي. نو هولي ورته وایي چې ما ته پته وه چې ته داسې نشي کولی ولې چې ستا مینه رښتیا نه ده، زه تا صرف په پنجره کې ساتلې ما څنګه چې خلک خپل سپي ساتي، زه ستا مینه نیم بلکې ستا دپاره د یو سپي په شانته کیم. په دې خبرو باندې سټیپن د دې په جال کې راګیر شي نو دا خپله ګوته کټ کي. په دې باندې دې ته ډیر زیات درد رسي خو هولي له داسې خوند ورکوي دا چې څنګه خپله ګوته کټ کي. په دغه ټیم کې هولي د دې نه چاقو راواخلي او په خپله مرۍ باندې کیږي او ورته وایي کو تا چېرته د پنجره کولاو نه کړه نو زه به خپله مرۍ کټ کم. سټیپن د دې سره مینه کوي نو دا ورته ګیټ کولاو کي. د پنجرې نه چې کله هولي بهر راوځي نو دا سټیپن ونیسي. د سټیپن دا خیالي چې ما خپله مینه وګټله خو دا د سټیپن په چاقو باندې ووایي او په پنجره کې بند کي. د دې نه پس موږ هولي د هیري سره وینو دوی دواړو د یو بل سره واده کړی خو هیري اوس هم دې له دوکه ورکوي. په دې باندې هولي ته څه یاد شي نو دا د خپل کور نه راوځي او یو ګودام ته لاړه شي. دلته کې موږ په پنجره کې یو ګنده سړی وینو د دې یوه ګوته کټ شوي. دا کس هغه سټیپن وي. د دې جسم ته عجیبه عجیبه قسم کیمیکل دننه کړي. د دې په وجه باندې د سټیپن حالت بدل شوی. د دې ټول جسم په مزه مزه باندې څښا کیږي او دا اوس د خبرو نه هم وتلی وي. هولي د مخکې نه یوه خطرناکه قاتله وي او کله چې سټیپن دا اغوا کړې وه نو په دغه ټیم کې سټیپن ډیره غټه غلطي کړې ده. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.